بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو کتونکو ته سلامونه احترامات. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته را پرون زموږ په سیمه کې ټاکنې ترسره شولې، د هغې نتیجې نه به هم ډېر ملګري تاسو خبر شوي وئ. څومره هم ملګرو دوستانو د ګوند زموږ ملګرو مشرانو زلمو ننګیالو عام ولسي د سیمې ډېرو دوستانو د هغې سره سره په سماجي رسنۍ باندې څومره ملګرو دوستانو چې زموږ سره همت کړی دی، زموږ د دې ټاکنو په عمل کې زموږ سره برخه اخیستې، د هغو ټولو زه ډېره زیاته مننه کومه. دومره ویل غواړو چې سیاست یا سیاسي او قومي فکر چې کوم دی ولس ته رسول دا تر هر څه مهم دی. زما فکر دا دی، زه غواړم دا چې د ملګرو سره ستاسو د کتونکو سره دا خبره موږ شریکه کړو چې که نتیجې هر څه راځي په ټاکنو کې، نو بالکل موږ به په هغې مایوسه کیږو هم نه. موږ په هغې باندې د خپل قام نه د هیڅ قسم خفګان اظهار هم نه کوو، نه موږ د دې قام نه په دغه نتایجو باندې ځان شلول او غوڅول غواړو. زموږ مزل چې کوم دی دا به انشاءالله همدغه شانته کې دوامداري، دغه د شعور مزل دی، دا د قومي فکر مزل دی، دا د ولس د بیدارولو مزل دی. او تاسو دا هم یاد ساتئ چې د دغه شعور د پاره د قام د غږ د پاره چې کوم دی د پارلمان دغه څوکۍ مهمه ده، خو بل طرف ته زموږ د فکر په مقابله کې د پارلمان د پاکستان د پارلمان دغه منصب دغه دایره ډیره وړه ده. پارلمان ته که یو د قام خبره ورسي ډیره ښه ده، خو که دغه فیصله سازۍ ته لا قام نه رسي، لا نه پوهیږي د دغې په اهمیت باندې، نو د پارلمان نه باره ډېر لوی میدانونه شته دی، ډېر لوی فورمونه شته دی. دا قام هم زموږ دی، دا خاور هم زموږ ده. موږ به مزل کوو، که منزل ته موږ لا نه رسو، خو مزلونه دا به زموږ خامخایي. تاسو ډاډه اوسېږئ، موږ به هڅه کوو چې څومره زموږ نه کېدلی شوله ولس ته موږ دا غږ کوو. که په هره سیمه کې زموږ دوستان او ملګري دي، موږ به خپل همت او خپل سټرګل چې کوم دی دا جاري ساتو. د دې سره سره مهمه خبره دا ده چې کومه پریکړه د دې ولس راله، نو د ولس پریکړه دا د هغې حق دی. زموږ سوچ فکر دا و چې ولس دې آزاد پرېښودلی شي، هغې ته دغه اختیار ورکړی شي. خو د بده مرغه نه د پښتنو په ذهنونو باندې د یو ډېر اوږد پولیټیکل انجینیرنګ په نتیجه کې داسې تاثرات خواره کړی شوي دي چې فیصله رای چې کوم دی دا خو د پښتون قام په لاس باندې کیږي، خو ذهنونه چې کوم دی د دوی داسې جوړ کړی شوي دي چې د دغه خپلې فیصلې د خپلې ارادې په ګټه او تاوان باندې د قام هغه شانته کې پوهه نه دی. همدغه وجه ده چې موږ دغه مزل به دوامداره ساتو، دغه حرکت به موږ جاري ساتو. تاسو ډاډه اوسېږئ ملګرو، د پارلمان منصب چې کوم دی دا د قامونو دپاره ډېر مهم دی. خدای دې وکړي چې دغه مورچې دغه منصبونه هم د دې قام د دې مسایلو د ګټه تاوان په بنیاد باندې مخې ته راځي. کوم ورورله چې زموږ د دې سیمې ولس رای ورکړله، زموږ فکر دا دی، موږ دا هیله لرو چې خدای دې وکړي د هغې غږ دا و چې یاره زما ورور وژل شوی دی، زه مظلوم یم، ماله په دې بنیاد باندې تاسو رای راکئ. زموږ یو سیاسي خبره وه چې د دغه رور د مظلومیت سره سره موږ د دې ټولې خاورې د مظلومیت دپاره به غږ کوو، د دې ټول ولس د حقوقو دپاره به موږ حرکت جاري ساتو. دغه رور له دې خدای توفیق ورکړي چې د خپل رور چې کوم قاتلان دي چې هغه هم ونیسي، د ګریوان نه د قام ته مخامخ کړي، او د هغې سره سره چې په دې خاوره کومې بدبختۍ دي دا ذمهواري په دغه منصب باندې اوس د هغې په غاړه باندې ده. دغه بدبختۍ په دې خاوره باندې ختمې نه دي، روانې دي په یو شکل په بل شکل باندې. خو موږ به خپل مزل جاري ساتو. تاسو بالکل مایوسه کېږئ مه، دا قام هم زموږ دی، دا خاور هم زموږ ده. ولس چې کومه مینه موږ له راکړله په کوم انداز کې زموږ د ټاکنو مهم چې باشعوره خلکو، پوهه خلکو، د بار نه چې څومره د لر و بر افغان وطن پښتانه دي، هغوی چې څومره سیاسي غږ کولو، پیاوړی غږ کولو، نو هغوی په دې باندې پوهېدل چې دا څومره اهمیت لري. موږ د هغه ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوو. دغه مینه زموږ دپاره د پارلمان د منصبونو نه ډېره بالا ده. د باچا خان بابا فکر، د هغه سوچ، د هغه نظریې په رڼا کې چې کوم دی په دې قام کې بیدارۍ راوستل، د خپل سپېڅلي دین په اقدارو، د خپلې پښتونوالي په حقیقي اقدارو باندې د دې قام پویول
په یو مرکز باندې راغونډول دا زمونږ مرام دی. دغه مرام ډیر ستر دی. د دغه لپاره به ان شاء الله مونږ لګي زمونږ ژوند، زمونږ مال حال، زمونږ ټول وسایل، زمونږ ټول صلاحیتونه چې کوم دی دا به د خاورې نظاره او قرباني. دا خاوره د آباد شي، دا قام د سیال شي، په دې خاوره د امن او سیالي راشي، په دې خاوره د خوشحالي راشي. که موږ دغه مرام لپاره قرباني شو، هم دغه قیمت ته موږ تیاری او دغه مزل بجاری. تاسو مرګري دوستان ټول پښتانه بالکل مایوسه کیږئ ما. د پاکستان پارلیمان دا ډیر یو وړوکی حیثیت لري د دغه سوچ او فکر په رڼا کې، او بیا سیاست چې کوم دی په دې ملک کې د حد ته رارسولی دی چې په سیاست او سیاسي عمل د قام باور ختم کړل شوی دی. په دې حالاتو کې زمونږ مزل، زمونږ پاتې کېدل، زمونږ سیاسي جدوجهد د قامي فکر دپاره دا به ډیر مهمي. ستاسو د ټولو ملګرو نه دغه هیله کوو. یو ځل بیا ستاسو مننه. موږ به رواني، موږ به ودرېږو نو، موږ به ستړي کېږو نو، همدغه شانته کې به خپل مرام په لور باندې موږ مزل کوو. یو ځل بیا ستاسو د ټولو مننه.